ها د پاکستان قومي ځناور څه شی دی؟ شریف ها پاک سر زمین چاروں بار حکیم شرع حکیم شرع ذات قوت عوام او مسل طرف والنده بالنده شاه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. دلته زه موجود یم نن 14 اګست دی. در سره مونږ سره د چې کوم ماشومان ودرېدلي دي دا د بنو ډومیل سره تعلق لري. دې ته ورځو دی نه تپوسونه کوو. امید لرم انشاءالله چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي، په خیر راغلې. څنګه یې ښه؟ ښه. تاسو دلته ولې راغلي یئ؟ 14 اگست مناو کوي. تاسو 14 اګست مناو کوئ؟ ښه 14 اګست مونږ ولې مناو کوو؟ په دغه ازادي شوې وه. ښه په دغه ازادي شوې وه. تا ته ترانه درځي؟ قومي ترانه هغه راته ووایه. پاک سر زمین شاد باد قوت عوا قوم سلطنت بائی زادہ بنداباں شاد بار منزل ایمان. پاک سرزمین کا نظام قوت عوام قوم السلطنت بائی زادہ بنداباں شاد بار منزل ایمان. شاباس ماشاءالله. تاسو د دې ترانه واورېده. ښه د پاکستان قومي شاعر څوک و؟ علامه اقبال. ویری ګوډ ماشاءالله. ښه تا ته د پاکستان قومي ځناور څوک دی؟ خیر ده خپله ژبه شي ووایه، ډومیل وله شي ووایه. خیر ده 14 اګست میش ولې مناو کوي؟ دا ډېر زیات شرمېږي او دې کې ماشاءالله کانفیډنس ډېر زیات دی، خو دې کې دومره کانفیډنس نشته. ښه ترانه درځي؟ ترانه راته ووایه. رمخکې شه ترانه راته ووایه. پاک سر زمین چاروں بار حکیم شرع ذات قوت عوام او مسل طرف والنده بالنده شاه. اچھا ښه ماشاءالله ویری ګوډ. کلیپینګ ترانه دته ورځي. دا دې نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي، په خیر راغلې. څنګه ته خو داسې خفه یې ولې؟ نه یې خفه. ښه قائد اعظم څوک و؟ قائد اعظم پاکستان آزاد کړو. پاکستان یې آزاد کړو. د کور شوم دمرو پورې ورې خبرې کې یا دلته کې؟ دلته. ښه د پاکستان قومي ځناور څه شی دی؟ شریف. څه شی دی؟ شریف. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ ښه یم. مونږ 14 اګست ولې مناو کوو؟ قائد اعظم پاکستان آزاد کړی دی. پاکستان یې آزاد کړو. پاکستان چا آزاد کړه؟ علامه اقبال. قائد اعظم د پاکستان خیب چا لیدلی و؟ هبه. چا؟ ترانه درسي؟ ترانه راته ووایه. پاک زمین شار بار قوت امار قوم السل درخت بالی کایا زندہ بان شار باز منظر مراد پرچم ستارہ ہو یار رے مرے ترقی ہو کمار ترجمان بانی شان یار جان استفا سارے خدا. ماشاءالله ویری ګوډ. امید لرم انشاءالله چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي. داسې د نور ډیلی پروګرامونو دپاره تاسو زما فیسبوک پاڼه او ورسره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.